احمد مسعود: طالبانو ته د ماتې ورکولو هوډ مو پیاوړی دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي چې دمګړی 50,000 جنګیالي تر قوماندې لاندې دي. احمد مسعود له CNN سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د جګړې لار د ځان د بریا لار ګڼي. مسعود ویلي طالبان د جګړې له لارې بریالي نه شول، بلکې د هغو خبرو له لارې راغلل چې ټرمپ پیل او بایډن یې عملي کړ. د زیاتوي افغانستان اوس یوازینی هیواد دی چې په مکمل ډول د ترهګرو ډلو په واک کې دی. مسعود زیاته کړې چې روان کال یې پر طالبانو 200 بریدونه کړي. د هغه په خبره د طالبانو نوی قانون د جهل او تکبر ښکاره نښه ده او طالبان په دا ډول کړنو هیڅ رسمیت نشي اخیستی. نوموړي په داسې حال کې په جګړه ټینګار کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.